د روژمات اوقات د روژمات وخت هغه وخت دی کم وخت چې لمر ولویدي بعض کسان بیا هم لمر لویدلی وخت داخل سوی وي بیا هم دی روژې ته ادامه ورکړي د اذان په انتظار باندې ناست دا په شریعت کې ښه عمل نه دی دا تقوا نه ده دا بزرګي نه ده دا په اسلام کې زیاتوب کار دی په روژه کې اضافه راوستل دی چې بدعت دی ګناه لري حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي لا یزال الناس بخیر در هغه ساعته به بندگان د خدای په خیر کې وي تر څو چې دی په روژمات کې تلواره کوي یعنی څنګه چې وخت داخل سو فورا خرما وخوري بل روایت کې لا تزال امتی لا تزال امتی در هغه ساعته پورې امت زما پر دین باندې قائم یا زما پر سنت باندې قائم پاته دي تر څو چې دی په روژمات کې تلواره کوي ان احب عبادی حدیث قدسی دی زما په بندگانو کې الله وایي ما ته محبوب بندگان هغه دي چې هغه په روژمات کې تلواره کوي اوس خو الحمدلله وسایل زیات سو اوقات معلومیږي دا د کلندرانو د حساب څخه بالکل فکس وخت وي چې څنګه وخت داخل سو یو منټ لا هم بیا انتظار مکو فورا خرما خوره دا به پر سنت طریقه باندې موږ قایم ولاړو در هغه ساعته چې موږ په روژمات کې تلواره کوو او موږ به د الله تبارک وتعالی په محبوبو بندګانو کې او په دا وخت کې چې سړی روژمات کې باید په څه شي وکړي بعض کسان دوستي ډوډۍ ته شروع وکړي موږ د هر عمل باید د سنت مطابق وکړو حدیث کې راځي نبی علیه الصلوة والسلام کله چې تاسو روژه ماتوئ په تاسو کې یو په خرما یې مات کړي که خرما نه وه د اوبو په غوړپ باندې یې ماته کړي اوس دا بد عمل نه دی ګناه نه ده چې سړی په ډوډۍ شروع وکړي لیکن د سنت څخه محرومي ده موږ د سنت څخه محروم سو لہذا هغه کسان چې روژمات په وخت کې خپلې روژې په ډوډۍ ماتوي یا په خوراک ماتوي دا څه ګناه خو نه ده خو دې کسانو ته موږ وایو چې ډوډۍ هم وخوره او سنت هم پر ځای کړه ډوډۍ هم وخوره سنت هم پر ځای کړه هغه دا چې باید موږ روژه په خرما باندې ماته کړو روژه موږ په اوبو باندې ماته کړو او روژه موږ په تلواره په عجلت سره ماته کړو حدیث کې دا هم راځي نبی علیه الصلوة والسلام فرمایي هغه وخت چې زما امت په روژه کې تلواره کوي د دی او د یهودو د نصاراو د روژې په مابینځ کې به تفرقه کوي کوم چې ځنډ کوي بې ځایه ځنډ کوي دا د ځان دپاره تقوا بولي یو خو احتیاط دی احتیاط یو منټ وکړه لیکن دومره احتیاط چې هغه د ستورو انتظار کوي دا واورئ د یهودو د نصاراو دا عادت دی هغه په روژه ماتولو کې د ستورو انتظار کوي کوم کسان چې و ستوري ته انتظار سوه یا د ستورو د لیدو پورې روژه وځنډول دا کسان په مشابهت کې د یهودو د نصارا راځي دغه روژه د ده دپاره وبال ګرځي او د کفارو مشابهت ګرځي زموږ دین زموږ اسلام زموږ سنت موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ بې ځایه دین کې لاسوهنه وکړو موږ بې ځایه په روژو کې ځنډ وکړو ځکه د الله رسول موږ ته دا پیغام کړی دی چې زما امت در هغه وخته پورې په خیر کې وي چې دوی په روژمات کې تلواره کوي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم روایت دی حدیث قدسی دی وایي الله وایي زما نیک بندگان زما ته محبوب بندگان هغه دي چې هغه په روژمات کې تلواره کوي لہذا په دا وخت کې تلواره کوي د دې وخت څخه لس منټه در مخه راځي دعا یې وغواړي هره دعا چې کوي الله پاک جل جلاله یې در قبلوي دا د قبلېدو وخت دی